سلامونه عزیزانو. د کره تلفظونو لړۍ پیلوو، خو د دې لړۍ هر ویډیو کوم ټاکلی وخت نه لري، بلکې وخت په وخت چې زما ذهن ته هغه کلمې راځي چې تلفظ یې په ولس کې غلط مشهور شوی وي، نو د هغوی په اړه به زه خپل فکر درسره شریکوم او هڅه به کوم چې د هغوی کره تلفظ وپېژنو. نو د دې لړۍ لومړۍ کلمه چې ده هغه خودکش ده. خودکش د فارسی کلمه ده، یعنی دا له دوو تورو جوړه مرکبه کلمه ده. خود یعنی ځان، کش یعنی وژل. په فارسی کې د وژلو مصدر چې دی کشتن دی. خودکش یعنی ځان وژل. خو دا کلمه په پاکستاني رسنیو کې خودکش ویل کیږي، چې له دې کبله اوس په ولس کې هم غلطه مشهوره شوې ده او ډېر پښتانه ما اورېدلي دي چې دوی دا کلمه خودکش وایي. خودکش چې دی، خود یعنی ځان، کش یعنی ځان کشول. په فارسی کې د کشولو مصدر کشیدن دی. خودکش یعنی ځان کشول، نو دا هیڅ معنا نه ورکوي چې ځان کشول یعنی څه معنا. خو اصل کلمه چې ده هغه خودکش ده، یعنی د ځانمرګو بریدونو لپاره چې کله دا کلمه په رسنیو کې کارول کیږي، نو دوی د خودکش پر ځای خودکش وایي. د دې متبادل په پښتو کې که څه هم عام ولس وایي چې مثلا پلانکي ځان وژلی دی، او یا ځان وژنه یې کړې ده، او یا په رسنیو کې چې کوم د دې بریدونو لپاره کارول کیږي وایي ځان وژونکی برید یې کړی دی. خو یوه بله کلمه هم شته چې ځانمرګی برید ویل کیږي. خو د پېښور د خوا خلک په رسنیو کې چې کار کوي، هغوی خبریالان دا کلمه ځانمرګي برید وایي. خو دا ځانمرګي برید نه دی، دا ځانمرګی برید دی. کله چې د دې جمع جوړیږي یا په مفعولي حالت کې استعمالیږي، بیا داسې ویل کیږي چې مثلا ځانمرګي بریدګر دومره خلک ووژل، یا ځانمرګي بریدګر پلانکي ځای ته ځان رسولی دی، مثلا داسې بیا ویل کیږي. خو په ساده جمله کې ځانمرګی برید دا ویل کیږي، ځانمرګي برید نه دی دا. یعنی په دې هغه باندې چې کوم دی، په دې وروستۍ یې باندې فشار نشته. ځانمرګي برید نه دی، ځانمرګی برید دی، ځکه چې دا مفرد کلمه چې هر وخت په یې سره ختمیږي، نو هغه ساده یې غواړي، د ټکي یې نه غواړي، لکه سړی، لکه ژوندی. ځانمرګی دی، ځانمرګي نه دی دا. نو دا دواړه کلمې چې دي تلفظونه کره کول پکار دي. یو دی خودکش او بل دی ځانمرګی. مننه.